سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ نږدې 700 یا 800 کاله پخوانۍ صحنه وینو. هلته یو کس چې نوم یې تاو دی او د خپلې قبیلې یو مشر دی. ښکاره کېږي یو ورځ تاو د خپل قوم له ځوانانو سره د ښکار لپاره وځي، تر څو د ژمي لپاره خواړه راجمع کړي. د لږ مزل څخه وروسته هغه لیرې د ځنګلي غویانو یوه لویه رمه ویني. دا چې یې ولیدله، تاو خپلو خلکو ته د تیار اوسېدو نښه ورکړه. وروسته دوی پر ځمکه بندیز کېدله، د هغو غویانو خواته ورنږدې کېدله. کله چې مناسب چانس پیدا سو، ټولو ښکاریانو پر یوه وخت باندې پر هغوی باندې برید شروع کړي. هر څه ښه روان وه، خو ناڅاپه یو وحشي غویی پر ګیدا چې د تاو زوی دی حمله وکړله. ګیدا د لومړي ځل لپاره ښکار ته راغلی و، نو له ویرې سره منډې وهي، خو غویی په ډېره چټکۍ سره په هغه پسې و او هغه یې په هوا کې پورته کړي چې په پایله کې ګیدا ډېر سخت زخمي سو. وروسته هغه غویی ګیدا په خپلو ښکارو باندې واغوستی او د یوې ژورې کندې خواته یې ویوړې. تاو دا منظره ویني او ژر یې یوه نیزه پر هغه باندې ور وغورځوله چې نیزه نیغ پر هغه غویی باندې ولګېدله. خو غویی که څه هم ټپي و، خو درېږي نه او ګیدا یې په زوره سره د ژورې کندې خواته ور وغورځوي. صحنه بدلیږي او موږ ته د یوې اونۍ مخکې وخت ښودل کېږي، کله چې د قبیلې خلک د ښکار لپاره تیاری کوي او هر څوک خپلې وسلې جوړوي. هغه شپه د ګیدا مور له تاو څخه وغوښتله چې زوی باید د ښکار لپاره بو نه ځي، ځکه دی لا دومره مهارت نه لري او نه غواړي هغه په دې عمر کې د خطر سره مخ شي. خو تاو ورته وایي چې ژمی را روان دی او که هغه ښکار زده نه کړي، نو قبیله به د سختې لوږې سره مخ شي او خلک به بیا موږ ته خبرې کوي. سبا سهار تاو له خپلې قبیلې سره ښکار ته روانېږي. له ډېر مزل وروسته دوی یو زاړه ډبرین یادګار ته ورسېږي چې هلته دوی د خپلو مشرانو لپاره او د هغوی یاد ته نښې جوړې کړي دي. د دوی په دې دود کې هر څوک چې د ښکار په سفر کې مړ سي، د هغه په نوم یو ډبرین یاد جوړوي. وروسته دوی بلې قبیلې سره مخ کېږي چې هغوی هم ښکار ته را روان وه. دواړه قبیلې پرېکړه کوي چې یو ځای به ولاړ سي. د ماښام پر مهال دوی یو وحشي خنزیر نیسي او ګیدا ته یې د وژلو دنده ورسپاري. خو ګیدا تر اوسه یو کوچنی حشره هم نه وژلې، نو د دومره غټ خنزیر وژل ورته ډېر سخت تمامېدله. کله چې تاو دا حال ولیدی، خفه کېږي او ورته وایي په دې ډول سره به ته هېڅکله د قبیلې مشر نه سې. وروسته چې شپه کېږي، ټول خلک د اور شاوخوا راګرځي، خواړه پخوي او خوري یې. ناڅاپه د یوه خطرناک ځناور غږ اوري. تاو ټولو ته د تیار اوسېدو امر کوي، خو هماغه وخت یو زمری حمله کوي او د قبیلې یو هلک کاپا له ځانه سره وړي. کله چې سهار کېږي، دوی د کاپا په یاد کې نوی یادګار جوړوي او بیا د ښکار په لټه کې وځي. که څه هم ډېر ګرځي، خو مناسب حیوان نه پیدا کوي، نو د شپې لپاره په یو ډبرین غار کې شپه تېروي. هلته تاو د ستورو نقش د خپل زوی ګیدا په لاس باندې ږدي او ورته وایي که کله ورک سوې، د دې ستورو په لاره باندې راګرځه. دا یې د اسمان نقشه ورته وښودله. سبا سهار دوی بیا حرکت کوي. لږ وروسته د وحشي غویانو رمه پیدا کوي. هماغه و چې دوی ورو ورو نږدې کېدله او په مناسب وخت کې پر هغوی باندې برید وکړي. کیسه بیرته هماغې صحنې ته راګرځي چې یو غویی ګیدا وهي او کندې ته یې ورغورځوي. قبیله فکر کوي چې ګیدا به په کندې کې مړ سوی وي، خو چې ورنږدې کېږي، ولیدله چې هغه لا په یوه ډبرینه څنډه کې بند پاته سوی دی. مخکې له دې چې د ژغورلو هڅه وکړي، د هغه لاس ښویېږي او ژورې کندې ته نور هم ورشوه کېږي. خو په خوشبختۍ سره هغه لاندې کندې ته نه دی لوېدلی، بلکې د ډبره په څنډه کې بند پاته سوی دی او ورې بې هوښه پروت دی. دا چې تاو دا حال ولیدی، خپل هوښ یې له لاسه ورکړي او غوښتل یې لاندې ولاړ سي، خو د قبیلو خلکو هغه ونیوی او ورته ویل که ته هم ځان خطر ته ورواچوې او په تا باندې یو څه وسي، زموږ سره به بیا څوک پاته کېږي. هغوی تاو ته وایي چې له دومره لوړ ځای د لوېدو څخه وروسته ژوندی پاته کېدل ناممکنه کار دی او لاندې کښته کېدل خپله هم د مرګ کندې ته ورځغستل دي. خو تاو یې خبره نه مني او د ډبرې پر غاړه باندې کښېني او خپل زوی ته په لوړ غږ سره غږونه ورکوي. لږ وروسته شپه کېږي او ګیدا لا هم بې هوښه پروت دی. تاو په زړه باندې ډبره ږدي او ویې منله چې زوی یې نور ژوندی نه دی. بل سهار د قبیلې خلک د ډېر غم سره د ګیدا سره خپل اخرنۍ خدای پامانۍ کوي او بیرته کلي ته ولاړل. څو ساعته تېر شول، خو ګیدا بیا هم بې سده پروت و. په همدې وخت کې یو وحشي مرغه ګمان وکړي چې ګیدا مړ سوی دی او د هغه د غوښو د خوړلو هڅه یې وکړه. خو چې وحشي مرغه د هغه د غوښو خوړل پیل کړل، ګیدا ناڅاپه راویښ سو. وحشي مرغه یې له ګریوانه څخه ونیوی او لیرې لاندې یې وغورځوي. ګیدا چې پر دې لویې ډبرې باندې یوازې پاته و، زړه یې له ویرې څخه ډک سو او د مرستې نارې یې وکړې، خو هیڅ چا یې غږ نه اورېدی. هغه نه غوښتل چې مړ سي، نو زړورتیا ښکاره کړه او د ډبرې د دیوال په ختلو سره شروع وکړه. ډېرې هڅې یې وکړې، لږ لوړ پورته سو، خو مخته یې لاره ډېره سخته وه. بیا هم نه ناهیلي کېدی او په ټوله زور سره یې ختل پیل کړل. په همدې وخت کې تقدیر ورسره مرسته وکړه او سخت باران پیل سو.
د باران له ډېرېدو سره په لاندې ځمکه کې ورو ورو یو بهیدونکی سیلاب جوړ شو. کیدا یو فکر وکړي ځکه چې د هغه اوبازي زده وه نو د اوبو د ژوروالي په اړه باندې فکر وکړي او ځان یې په اوبو کې ور وغورځوي. خو کله چې اوبو ته ور ورسېدی بیا بېهوشه سو. سبا چې راویښ سو ځان یې د سیند پر غاړه باندې پیدا کړي. ژوندی پاته سوی و خو پښه یې سخته ژوبله سوې وه. له هغه لوړ ځای څخه په لوېدو سره د پښې هډوکی مات سوی و او پښه یې پړسېدلې وه. کیدا په مېړانې سره خپله پښه د دوو ډبرو ترمنځ کښېښوده او هډوکي یې بېرته سم ځای ته ور ټینګ کړي. بیا یې د یوه اوږده لرګي په مرسته سره پښه ټینګه وتړله او ورو ورو بېرته د هماغه غرو خواته ور وختې چیرې چې دی لوېدلی و. چې هلته ور ورسېدی او خپل په نوم سره یې د ډبرو نښې ولیدلې. زړه یې مات سو او په ژړا سو. په همدې وخت کې یې عجیب غږونه واورېدله. شاته یې وکتل ډېر لیوان ورته را روان وه. لیوان پر ده باندې شاوخوا را وګرځېدله او په چټکۍ سره یې پر ده باندې حمله وکړه. د ځان ژغورلو لپاره کیټ سمدستي نږدې ودرختې ته ور وختې خو یوه لیوه یې پښه ونیوله او لاندې خواته یې راکشوي. کیټ چې په چټکۍ سره خپله وسله را واخیستله او پر هغه باندې یې برید وکړي. هغه لیوه زخمي سو. کیدا د ونې لوړې څانګې ته ور وختې او ورې پرېوتې. هلته به تر هغې و چې لیوان لاړ سي. شپه سوه خو لیوان لا هم نه وتللې. نو کیدا ټوله شپه پر هغه ونه باندې سربیره تېره کړه. سهار چې سو ټول لیوان تللي وه خو هغه زخمي لیوه همالته پروت و. کیدا لومړی ځان ته د چاړې په مرسته سره یوه تیزه وسله جوړه کړله ځکه دی پوهېدی که چیرې زه دا لیوه ژوندی پرېږدم ښایي هغه پر ما باندې برید وکړي. خو چې د لیوه سترګو ته یې وکتل د هغه په سترګو کې درد و. پر هغه باندې یې زړه وسوځېدی او پرېکړه وکړه چې ژوندی یې پرېږدي. خو همداسې پرېښودل یې هم ښه نه و. نو د هغه خوله یې په رسۍ سره ور وتړله. پروژه یې واخیستی او د قبیلې پر لور باندې روان سو. ټوله ورځ چې روان و یوه واړه غار ته ور ورسېدی او هلته یې شپه تېره کړله. سبا سهار کیدا بوټي پیدا کول او هغه یې میده کړل. د لیوه پر زخم باندې ور وموښله. لږ اوبه یې وڅښلې. لیوه د خولې رسۍ خلاصه کړله. کیدا لومړی وډار سو خو بیا چې لیوه ارام کښېنستی هغه هم ارام سو. وروسته کیدا د لیوه زخم پاک کړي. چینجي یې د هغه له زخم څخه لیرې کړله او بیا یې پر هغه باندې بوټي ور وموښل. ماښام یې یو خرګوش ښکار کړي خو لیوه پر هغه باندې منډه کړله او غوښتل یې چې له هغه څخه یې واخلي. کیدا هغه وویروي. لیوه هم شاته ولاړی او په بغل کې ارام کښېنستی. کیدا خرګوش همداسې وخوړی. یو څه یې لیوه ته هم ورکړي. هغه هم لکه کورنۍ سپی په ارامه سره یې وخوړی. کیدا ټپي و نو دواړه څو ورځې په هماغه غار کې پاته سول. یوه شپه چې کیدا خپل لاس ته کتل او د خپل کور ټاټو یې ولیدله. د کور یادونه پرې سوې وه او پرېکړه یې وکړه چې د واورې له اورېدو څخه مخکې باید خپل کور ته ځان ورسوي. سبا کیدا د قبیلې پر لور باندې ور روان سو او لیوه ته وویل چې خپل کور ته ولاړ سه. خو لیوه له ځای څخه نه ښورېدی. نو کیدا یوازې روان سو. خو لږ مخکې چې تللی و احساس یې وکړي چې یو څوک په ده پسې ورپسې دی. شاته یې وکتل دا هماغه لیوه و. کیدا یو لرګی په هغه پسې ور وغورځوي چې ولاړ سه. خو لیوه هغه لرګی په خوله کې ونیوی او بېرته را وګرځېدی. کیدا د دې په لیدلو سره هغه له ځانه سره ملګری کړي. یو څه نور هم چې روان سو یو وحشي خنزیر یې ولیدی. کله چې لیوه دا ولیدل پر خنزیرانو باندې حمله وکړل. خنزیران له ډېرې ویرې څخه د کیدا پر طرف باندې را روان سوه. خو کیدا چې د هغه د وژلو لپاره تیار نه و نو کښېنستی او خنزیر د هغه مخ ته تېر سو. لیوه خفه سو ځکه دواړه وږي پاته سول. خو لږ وروسته بېرته سره جوړ سول او کیدا د لیوه نوم الفا کښېښودی. ماښام الفا یو بل کوچنی خرګوش هم ونیوی او دواړو په ګډه سره وخوړی. کله چې شپه سوه الفا د کیدا سره نږدې ویده سو چې د دواړو یخ ونسي. په راتلونکي ورځو کې دواړه د خپل کور پر لور باندې روان سوه او کیدا د الفا په مرسته ښکار هم زده کړی و. د دوی دوستي ورځ تر بلې پیاوړې کېدله. اونۍ تېرې سوې او ژمی راغلی. واوره پر هر لور باندې خپره سوې وه او ساړه بادونه هم چلېدله. خو کیدا او الفا نه ستړي کېدل او دواړه د خپل کور پر طرف باندې روان وه. په دې یخنۍ کې به یې ښکار هم په ډېره سختۍ سره پیدا کوئ. یو ورځ روان ول چې د کیدا تر پښو لاندې واوره په ناڅاپي ډول سره ماته سوه او هغه سیده اوبو ته ورولوېدی. په اصل کې تر یخې لاندې یو وړوکی سیند و چې د شدید یخ له امله هغه په واورو سره پوښل سوی و او یخی سوی و. کیدا ډېر کوښښ وکړي چې راپورته سي خو هیڅ لاره نه وه. الفا فکر وکړي چې واوره ماته کړي او خپل ملګري راوباسي. خو د الفا زور او وزن دومره زیات نه و چې د واورې د ماتولو لپاره بسنه وکړي. هماغه وخت کیدا یو فکر وکړي. هغه سمدستي خپله چاړه راویستله او له دننه خوا څخه یې د واورې ماتولو پیل وکړي. د ډېر زور او هڅې وروسته کیدا واوره ماته کړه او د الفا په مرسته سره له اوبو څخه راووتی. هغه په بیړه خپلې جامې وایستلې او نږدې یې اور بل کړي. ځان یې ګرم کړي او دواړو شپه همالته تېره کړله او سهار یې بیا په خپل سفر سره پیل وکړي. د لږ مزل وروسته کیدا یو سړی ولیدی چې د خپلې خیمې مخې ته ناست و. کیدا ډېر خوشحاله سو او ورو ورو د هغه خواته ور روان سو. خو چې کله نږدې ورغلی نو خوشحالي یې ختمه سوه ځکه سړی د یخنۍ له امله مړ سوی و. کیدا د هغه غشي او کمان راواخیستل او الفا یې هم له ځانه سره بوتلی. دواړه ډېر وخت سره روان وه چې ناڅاپه
له بلې ستونزې سره مخ شول. یوه ډله وحشي سپي پر دوی باندې راوځغستله. د ځان ژغورلو لپاره دوی یوه ژورې غارې ته ورننوتله. لږ وروسته چې چوپتیا خپره شوه فکر یې وکړ چې ښایي سپیان تللي وي، نو په ارامه سره کښېنستل. هغوی نه پوهېدل چې دا غار د یو لوی او خطرناک تور پړانګ دی. ناڅاپه یو تور پړانګ مخې ته راغلی او پر کیدا باندې حمله وکړله. لکه د تل په څېر دا ځل هم الفا د کیدا مخې ته ودرېدی او د هغه د ژغورلو هڅه یې وکړه. خو پړانګ ډېر غټ او قوي و او الفا ورسره مقابله نه سوی کولی. کله چې پړانګ نږدې و چې الفا ووژني، کیدا خپل غشي او کمان راویستل او په زړورتیا سره یې پر هغه باندې د غشي یو وار وکړ. غشي په دقیقه توګه سره پر هغه باندې ولګېدی او پړانګ پر هغه ځای باندې مړ شو. وروسته کیدا د الفا زخمونه پاک کړل او پر هغه باندې بیا درمل وموښله. کیدا د الفا بیا کچه منندویه کوله ځکه الفا د سفر په اوږدو کې څو وارې د هغه ژوند ژغورلی و. نو کیدا غوښتل الفا له ځانه سره کور ته بوځي. شپه تېره سوه او سبا دوی بیا را روان سول. د ډېر مزل وروسته کیدا هغه شی ولیدی چې د فلم په پیل کې موږ ته ښودل سوی و، یعنې دوی خپل هدف ته نږدې سوي وه. کیدا خوشحاله سو او په بیړه سره روان سو. خو د تللو پر مهال الفا د کمزوري له امله پر ځمکه باندې ولوېدی ځکه د زخمونو له امله یې بدن ډېر کمزوري سوی و. کیدا پوه سو چې الفا نور قدم نسي اخیستلی، نو هغه په غېږ کې پورته کړي او د کور خواته ور روان سو. تر اوږده مزل وروسته یې خپل کلی ولیدی. کیدا د خوښۍ څخه په خپل ځان باندې نه پوهېدی. کلی ته چې ورورسېدی دواړه پر مځکه باندې ولوېدل. د کیدا مور او پلار د خوښۍ څخه په ژړا سول. کیدا خپل تره ته وویل چې الفا به په هر قیمت ژغوري. د همدې په ویلو سره هغه بیا هوښه سو. څو ساعته وروسته چې کیدا په هوښ کې راغلی، هغه خپل په کور کې و او الفا یې تر څنګ پروت و. هغه ته معلومه سوه چې الفا یو څو واړه بچي زېږولي دي، یعنې الفا ښځینه وه او په ټول سفر کې امیدواره وه. دا حالت چې کیدا ولیدی د الفا سره یې مینه لا هم زیاته سوه او هغه یې په غېږ کې ونیوی. په دې سره کیسه همدلته پای ته رسېږي. دا کیسه موږ ته راښیي چې رښتینې ملګرتیا یوازې د خوښۍ لپاره نه وي. رښتینې ملګري هغه وي چې د سختو شپو او درنو سفرو او په سخت حالت کې ستاسو سره تر څنګ ودرېږي. مینه، وفاداري، زړورتیا هغه ارزښتونه دي چې انسان او حیوان دواړه یو له بل څخه نه بیلوي. او کله چې موږ د یو بل لپاره زړه ښه کړو، نو ناممکن کار به هم ممکن کیږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ او یو ښایسته کمنټ هم راته وکړئ. ستاسو د ښایستو کمنټو څخه ډېره مننه. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.